سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو د نورو اوریدونکو پر غوږ هم ورسیږي. د دې کانال څخه پښتو او دری ژبه دواړه داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. یوازیتوب مې چې په قسمت کې و 3 ځله کونډه شومه. خپله یتیمه ومه، اولاد مې هم یتیمان غټ شول. نوم مې عزیزه ده، بدخشان ولایت څخه یمه. کله چې ماشوم وم پلار مې په یو مریضي کې وفات شوی و. بیا زما مور یې خپل ورونه دویم میړه ته ورکړی. زما د مور خاوند ویلی و چې زه ستا لور نه ساتم. هماغه لپاره زه ماماګانو کره غټه سومه. د ماما ښځه مې ډېر ظالمه ښځه وه. زه د 6 کالو ومه چې پر ما د کور کار یې کول، لوښي مې وینځل او ماشومان مې غلی کول. کله چې زما د ماما ماشومان زما په غېږ کې ژړل، د ماما ښځه به مې زه یې وهلمه چې ولې زما ماشومان ژړوې او ته ساتیري کوې. زه 11 کلنه شومه. ټول ماشومان منډې وهل. یو ورځ چې هله کاکا مې راغی، کاکا مې راغی. ما هغه خپل ماما لیدلی نه و. د کندوز ولایت څخه راغلی و. هغه ماما مې کندوز کې ژوند کوو. 2 لورانې او 3 زامن یې درلوده. د ماما ښځه مې هماغه کال کې مړه شوې وه او ماما مې د کندوز نه ما پسې راغلی و. ویل زه عزیزې پسې راغلی یم چې خپل زوی قند ته وکړمه. زما کور وران شو، زما ښځه مړه شوه. همدغه عزیزه موږ ته پخلی مخلی دیګ کوي. زما ماماګانو ومنل چې ما بوځي کندوز ته. ماما مې ما ته غږ وکړ چې عزیزې لورې راشه، ځان دې تیار کړه چې کندوز ته ځو. زما ماما لاړ بازار ته، راته ټوټه یې راوړه. د ماما ښځه مې ماشین د همسایې څخه واخیسته او ما ته یې جامې جوړې کړل. زه نه پوهېدمه، ډېره خوشحاله ومه چې کندوز ته ځمه. ماما سره مې لاړو کندوز ته. 2 شپې مې لاره کې تېر کړه. کندوز ته ورسېدو. زما د ماما کور د کندوز په یو ولسوالي کې و. د ماما کور په یو کلي کې و. دا کلی له بازاره ډېر لرې و. ورسېدلو. د ماما کور کې جنکۍ ښځې نه وې. 2 لورانې درلود، دواړه واده شوي وو. زه کوچنۍ ومه، نه پوهېدمه چې زه دایمي دلته راغلی یمه. لږ وروسته د کلي ټولې ښځې راغلې. ټولې ښځې ویل وی انګور دې څومره کوچنۍ ده، وړه جنۍ ده. ماما مې ویل غټېږي، کال ته غټه ښځه کېږي. ما ته یې چې انګور ویې زه به په ژړا سومه. زما د ماما ټولې اوښیګانې خینېګانې ټول په همدغه کلي کې وو. د کلي ټولې ښځې پیغلې ماشومان راغلل مونږ کره. جای یې واچوه، وریځې خوشته که، نوي جامې یې راته واغوسته، زما مخ یې جوړ کړه، ښځې مجلس یې برابر کړ. ملا هم راغلی و، زما نکاح یې وکړه. ما ډېر ژړل. ښځې ټول ما ته نصیحت کوو چې ته د قند ښځه یې، زموږ انګوره یې. قند د 20 کالو زلمی و. قند ډېر یو ښه مهربان زلمی و. ما ته یې ډېر نازونه راکوه. ماما باندې مې هم ډېره ګرانه ومه. زه لږ لږ غټه شومه، پیغله شومه، امیدواره شوم. یوه جلککۍ را کره پیدا شوه. په دې وخت کې قند مریض شو. ډاکټر ته مو بوتله، ښه نه شو. ډېرې پیسې موږ نه درلود چې کابل ته یې بوځي. خپل وطن کې ډاکټر ملا بخشي ته یې بول، مګر قند نه ښه کېدل. ورځ په ورځ ډنګر کېده. زه بیا امیدواره شومه. د قند مریضي څخه وروسته زما کره یوه لور پیدا شوه. قند یو بخشي ته بوتله. بخشي ویل چې قند باندې جادو سوی. زه یې باسمه. مونږ کره راغی ده بخشي. اور یې بل کړه، قند یې کمپل لاندې واچوه او بیل یې په اور باندې کېښود او قند یې په دې بیل وهل. قند ډېر زګروی کوو، ځان یې درد کوو. بخشي خپلې پیسې واخیسته، لاړ. قند ډېر خراب شو. وروسته له هغه 2 ورځې وروسته قند مړ شو. زه کونډه شومه. څو میاشتې وروسته ماما مې زه لیوره ته مې په نکاح کړمه.
زما د لیوره نوم شیرین آغا و. دواړه لورانې مې په شیرین آغا ډېر ګرانې وې. زه د شیرین آغا څخه امیدواره شومه. شیرین آغا عسکري ته برابر شو. لاړ. عین خوست ولایت ته لاړ. د دې عسکري د خوست ولایت کې و. هغه وخت خوست کې ډېر جنګ و. شیرین آغا 1 کال رانغی. زه امیدواره ومه. یو زوی رایکره پیدا شو. ماما مې شیرین آغا ته یو لیک واستاوه چې درکره یو زوی پیدا شوی. کله چې شیرین آغا بیرته لیک واستاوه ویل زما د زوی نوم هجرت کېدی. هغه وخت کې موبایلونه نه وو. یو ورځ ناپوهه د شیرین آغا جنازه یې راوړل. خوست کې شهید شوی و په جنګ کې. بیا کونډه سومه. 3 اولاد سره. زما لیور په کابل کې و. ځای منصب و 3م لیور مې. کله چې شیرین آغا شهید سو ماما مې خپل زوی له کابل څخه وغوښته. لیور مې خان نومېده. کله چې خان راغی ټول به ورته ویل چې عزیزه سره نکاح ونه کړې چې سر خوري. د 2 ورونه سرونه یې وخوړل. ماما مې ویل نه خان باید عزیزه سره نکاح وکړي. بیا یوه پیغله هم ورته کومه. خان زه یې نکاح کړمه. نور کابل ته لاړ نه. خان همغه کلي کې کار کول. خان سره مې 10 کاله تېر کړل. 2 زامن او 1 لور مې د خان څخه پیدا شو. یو ورځ زموږ کلي کې واده و. ټول یې خبر کړی و. زه هم لاړمه. کله چې ډوډۍ وخوړل شو 3 بجې و. زوی مې راغی ما پسې. ویل مورې راځه پلار مې زوف کړی. ډاکټر ته یې بوولی. زه زر جګه شومه. کور ته راغلمه. هر یو څخه پوښتنه کوم چې خان څه رقم و. ډاکټر ته یې بوتله. یو راته رښتیا نه ویل. یو خبره کول بل خبره کول. هېڅ آرام مې نه و. زړه مې شور کول. کله کوڅې ته وتلمه کله کور ته راتلمه. یو وخت و چې د کوڅې سر کې یو موټر معلوم شو. ما شکر وایسته چې خان یې راوست. موټر ودرېده او غږ شو چې کټ راوړئ. د خان جسد یې وایسته. خان مړ شوی و. پر کټ کېښوده او خان جوړ تیار و. هېڅ مشکل یې نه درلوده. کله چې واده د غرمې ډوډۍ خوري وریجې ډېر غوړې وې. کله چې ډوډۍ خوري نیم ساعت وروسته وایي سر مې ګنګ شو. فشار مې جګ شو لکه چې زوف کړی. په هماغه چې زوف کړی مړ شوی. کله چې ډاکټر ته یې بوولی ډاکټر ویل وختي مړ شوی. تقدیر د 3م ځل لپاره کونډه کړمه. حتی ماشومان هم راته پیغور کوي چې د 3 کسانو سر دې وخوړل. هېڅ شی ما دومره نه ځوروي لکه دغه پیغور چې څوک راته راکوي. وایي سر خوړلی. نه پوهېږمه ځینې قسمتونه ډېر خراب وي لکه زما. په دې کې زما قصور نشته. بس دعا کومه چې الله تعالی د ټولو بندګانو قسمتونه ښه کړي. آمین. د قصې پایله. ښکلی اوریدونکی زما دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ چې ترڅو نور ښکلی ریښتینې داستانونه هم په پښتو هم په دري تاسو ته در واوروم. تر بیا تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.